تاسو د پیرې سره نکاح کړی؟ الحمدلله ما کړی دا. نکاح مو چا تړلی؟ نکاح چې هر چا تړلی دی هغه ډېرې پټې خبرې دي. ګوره ډېر غټ پیران دي، هغوی پس علما کرام دي زموږ استادان. ګوره اوس نکاح چې د کاکا تاله چا نکاح تړلې وه یاد دي درته؟ ما له چې چا نکاح تړلې وه الله ماته یاد دي. ما ته الحمدلله تاسو له چې چا نکاح درېیم نکاح ده چې کوم د انسانانو سره پیریانو سره درېیمه ده؟ دا د انسانانو سره ما دوه کړي دي او درېیم نکاح ده او څلورم هم زما قریب دی الحمدلله د انسان سره. انسانان پیری سره یوه ده که نه؟ پیری په باره مولانا صاحب چې که خفه کېږي زو ما ته څه فایده نقصان وښیه. موږ ته خو پیدا را که نه که خفه کېږي درنه ځو. مسلمان ته پیدا ورکوي که نه ورکوي؟ مسلمان زما ورورې ما ته پیدا را که ما هم د پیرۍ سره نکاح وکړه. ګوره د پیرې سره ته ما سره کښېنه شاګردي را سره وکړه. ته هغه په ځان باندې سخته تېره کړه د سنت مطابق. تا سره ما شاګردي وکړه به زما نه ایمان لاړو. لکه ستا په نیز باندې زه کافر یم. نه که ما تا سره زه تا له راځم که نه که ما تا سره کېناستم تاسو چلاکي زده دي که ته پنجپیرې یې زما ورور یې. زما کلمې ته پنجپیری یم. ته پنجپیرې یې والله که پنجپیری یم. ته به ما اوس راځو عملیاتو ته. عملیاتو کار صحیح دی. اوره ورور یې کلمې زه خو جنګ نه کوم تا سره که نه. اوس زما شاګردي وکړه زه ایمان. نو بیا به زه هم خلکو ته یم چې ما د پیرۍ سره نکاح کړم. لا سهار مې د یو کس چې د چا انټرویو یې د یو مولوي صاحب نه او هغه وایي چې ما واده د پیرۍ سره کړی. د پیرګیري تاسو اورېدلی هغه پروګرام؟ ما د پیرۍ سره واده کړی دی او هغه ورته وایي چې نکاح وي ته پرېږده دغه ډېرې ګټې خبرې او ډېرې پټې نکاح چا تړلی چا نه دا ډېرې پټې خبرې دي. خو زما ښځه چې ده نو هغوی پیرۍ ده. انسان حیران شي لکه هر څه ختم شو انسانانو کې زنانه ختمې شوې او هر څه مسله پاتې شو. د مولوي صاحب سره اوس دا مسله ده چې د نکاح د پیرۍ سره کړی دی. ښه د ده به هم شاګردان دي، د ده به هم مقتدیان دي په ده پسې لمونځ کې او کیدای شي هغوی به فخر سره دا وایي چې موږ له الله داسې مولا را کړی دی چې پیرۍ سره واده کړی دی او د پیرۍ سره نکاح کړی. نو سوال کوي همیشه الله ته زما تاسو ته نصیحت دی چې الله موږ داسې پوهه که په دین باندې لکه څنګه چې ته غواړې او موږ پرې داسې پوهه که لکه څنګه چې ستا دین دی موږ پرې داسې پوهه که او یا الله موږ د دینه لرې ساته چې موږ ستا په دین کې په قرآن او په حدیث کې نوي سره وباسو. الله دې زموږ په حال باندې رحم